ولی راته نګورې زما د مینې یاره ودرېږه دلداره زما ودرېږه دلداره شیرینې خدایه پاکه یوه ګنټې او څومره شوې څه هغه اوبه یوله سجیا شیرینې چغې مه ورالمه ګاونډیان دې خبر کړه سجیا شابه یو ګوتو اوبه راکړه چې یو ځل لاړه شې به بیا به زانګو زانګو به کېږي زانګو زانګو به کېږي سجیا اوبه راکړه ستا په دې کور کې رانه زانګو سازه شولو نو د کاري خو همدغه کورونه دي موږ به د قیامته په دې پردي کور کې اوسېږو څه غم به دې د خپل کور کړی وی خدای زلمي زامن نه کوي انشاءالله وبشي خدای به خپل کور هم راکړي انشاءالله او نو که دا زامن یې نه وی درکړی نو بیا هم په پردي کور کې مړه کېدی بیا هم الله پاک نور ثواب کړی الله پاک نور ثواب کړی خو لاس او تیغ به تا کوزولی کړ نه نو بس په ما مور پلار کارونه نه دي کړی بس همدغه شان پیدا شوم او لوی شوم بس ګرځم ما راته شکه یار دا خدای ما توره دا موږ بیګاله پخې او کنه ته وګوره په دې باندې خوشنو کړو خو یاره خپه شم یار چې بیبي او بابا ته وګورم کنه او نه مو ته ځوانه بیروزګار را دنه شو کنه نو دې خپه شم خو به ټکې مړه نو مې پوری یار ما دا خبره پرې کېده د غرمې وخت بیبي او داجی به روټه تیار کړی راځه ورغه ته هغه الله پاک وی کنه وی الا وسبانه کې چې ستاره زق پیدا نه کوم تیار ده ټیک دی یار یم شیرینې دومره غمونه مه کوه بې وخته نه اوس ما هغه جوړ شو سریا غمونه به ولې نو کوم موږ سره د ځار غم نشته د هغه بچو را سره غم دی د سیالۍ وخت دی د په سړو ژاوو کې ګرځي جایه مه رنګ دې نور هم خرابېږي الله به خیر کړي سړی ځوانان دي او ځوانانو بخ د دریابۍ ذریعه هغوی له به دې څه ګټه وټه کړه ما څه دقه غم دی د واده ټیمې دی نو ګټه ولې په څوک هم ګوره ځواني خو په ما تېره ده زه خو اوس د ګټې نه یم زه خو اوس د هغوی ګټې ته ناست یم که نه داسې خو هغه ګواري ځان نه دی پېژندلی نو دا د څلوېښتو کالو ته ورسېدو او واده یې ونه کړو وایم د ګوخر غم مه کوه چې اوس یې ګنجي د خلکو ورکوله که نه نو ګوخري به یې ورتیاو چې یا خو سور سپین دي وایم هغه یغه بچي مې رالل سریا السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر علی ناست یې نه ولاړ یو ماشومان ته مه کارېږه ورانې خبرې مه کوه بیبي څنګه کی سلام علیکم بیبي کو یو مې البات کوته دا چې ګوله څنګه اخی خیم زویا ګزاره مې کېږي دا چې ګوله کار خو پیدا نه شو وایم ته ما ده ووایه که نه چې دا کارونه صرف په تاسو باندې وکړه په نورو خلکو هم باندې نه دا چې ګوله نور خلک خو کوي خو صرف په موږ ځکه باندې چې ما او چپا چاته ور مخامخ شو وي د چا بچي یې موږ وي د شمکي کور ته په وخت دی دا ولې بس پته نه لګي نو تا ورته څه قسم نه دی ښودلی که نه بیبي دې څنګه مې قصه بهجه او دته به دې ټیلري ښودلی وې دته به دې ډریوري ښودلی وې بیبي د ډریوري وښایم چا که به ګاډي وردن نه کي اړینه وي دلته خو ما کېنه وه ژر به م نه لوچټوم پایان کېنه اوس په یکر کې لږ پایان کېنه جذب وګزتومه یې سترګو ته خو سړیه برینګا بای اسمان کې سترګې یو جذب وګزتومه اړینه وي بیبي دې مانه دوی دواړه مانه سودي ها ماته معلومي سړیا ور څوک دا بی ورشه ورشه بچی ورشه یم ګورې د چاو سته او د روژې ورته مه کوه ښه ګورې سشتن هم د ځان د کسیدو چې څوک دي هم بیا وګورو که نه راځه پروردګار دا یې څوک راوستی بیا دا بشر راغی مونږ ته را وعلیکم سلام ستړي مه شئ السلام علیکم بچی څنګه یې ښه جوړې دا ښه دی دا چې کوم دي دا ډېر مالداره خلک دي که نه او تاسو پوهېده نه که نه زموږ د مالت هغه دي دا ډېر خو انګلیس هم وایي ښه بیبي ته ورته وګوره که نه دا به پلار تعلیم کړی دی ښه دا ټیچر ویل د دې څه مطلب و بچی وي ډېره ډېره مهرباني وي سړی چې بچی الله دې خوشحاله کړه ستا څه نوم دی زویه زما د اور بصري پروردګار د اور بصري که ته سم نوم نو چې باندې ایښوی یم مداجي ګوله دا راته څه ووایه که نه چې دا واسکټ دا چولی دی که دی چولی دی بیا داسې کار یې کړلو خم دې واسکټ ته دې نه وتېدې داجي ګوله پسې ما خاندې پسې ما داجي ګوله دا راته ووایه که نه دا خو ډېر ښکلې دی زموږ دا بیبي هم د خسې ښکلې وه ځوانۍ کې وایي زویه دا مو دې نه ده په خدای باور شته قدم راواله په ما مه کوه وایم داسې کار وکړم چې په لار روان وم که نه روانه مو چې دا مې ولیده که نه زویه بسر سره داسې حیران پاتې شو
ان چې مې کتل ان داسې نازکه راته ښکاره شوه نو بس مور مې ورته ولېږله ها بیا بیا دا چیانې خو دې وجوړه شوه بچې دا خو په دې کور کې زه د دې شو په ما باندې خو پیسې جرګې راغلې خو د ده د لاسه غرقه بیبي او خبرې کنه دی وی دا یو سسپار نه دی دی پلار ته ویه وی ما په امریکا کې دی نه کې نو امریکا خو دی نه قبلېدو ده وګوره خو درته په ډوډان کې به ویلی وکړو یاره ماله خو څوک نه راکوي هیڅ بیا داسې کار دی که نه مخکې په ټلویزیون چې هغه تصویران خو که نه نیپال والا نه دي ټلویزیون نه ټلویزیون یا خو خوښه مې که نیپال کې به ولي وکړو بیا ها چپا دوی بار چکر وو د بیبي او د علي خپل ګپ ولګوي یا بچې هغه زموږ کدا ورکې هغه سنیل ده ته هغه زیتو سنجیده ته هغه پیدا کوي او کنه خجیرې کنه ته ما ته واتې کرنده ده کټوی سمسۍ روان یې ښه نخور ناستې اوس بیا دادا کاکا راځه السلام علیکم وعلیکم السلام مشر څنګه خیر دی جی تاسو ښه یې کینه وای کنه پرمیر جی ډېر غریبایان یو او یو دوه زامن مې دي که نه په پاکستان کې کار روزګار نشته که نه او اصلا نه خرابېږي وایم چې بار مې تېراجي ولېږې ولې نه کاکا جي موږ خو ستاسو خدمت ته ناست یو که څنګه روپیو بالکل کاکا جی چې موږ یې درلولیږو په بوجو کې به پیسې راوړي خو دا راته ووایه مشره چې په کور کې څه شته او جي شته کور ودانې د خدای بنده زه تا نه دا تپوس کومه چې په کور کې داسې نغدې مغدې شته دا تپوس دنه کومه په کور ودانې موږ څه کوو بیم داسې کار دی که نه دا کور ودان چې زه هر وخت یادوم که نه شیرینې زما ډېره خوښه ده که نه خو ګورې زمونږ خپل کور هم نشته او نه مونږ ځمکه شته که نه خو د شیرینې دوه تویې کاري دي نو ما زرګر باندې بیا خرڅ کړمه او هغه پیسې یې بدلې راولمه بس ټیک شو کاکا جي داسې کار وکړه چې سبا به ځان سره هغه پیسې مې وروړې او هغه بچي مې دې راوله که خیر او یم شربت خو نسکې د خدای ظالمه دوه ګنټې مې تېرې کړې نو نه د اوبو ساتو نه د چیو ساتو او شربت کوسکي او کلوسکي بس لاړمه سړیا په مخه مخه سلام علیکم چیوا جوړه کوجوم کړه په ځنګل کې راځه یا سړیه په تاسو چل وشو خلک ښار ته منډې وایي او بنګلې ساتي ته اوس هم ته جونګړو کې پروت یې کنه خوشحالیږه هلکان بار مې ته لېږم که خیري هله بچي راله اوس د ملک ورک کوي یا خدایه پاکه ویم جلاګانې پیدا هغه کالي یې وواسي یو سم ګوخرجان پېژني جلسې والا واده چې نه دی کړی او یم بس هغه سمې خبره کړې وه کالي راواله چې بس ولېږم چې بس دا کیسه ختمه کړم شابه ده کاله در کومه خو ګوره بچي راله چېرته ورک دا بس الیانا وخته دی دا بابا یم په وزیګاره بیبي ده ولې بیبي خیر خو دي لاړم بار ملک ته لېږیا راشي جابي زمونږ دا لیکو چې هغې ته نه دي تللی موږ بار ملک ته لېږي په څه کې لېږي په ګاډي کې وایي د اوبو جاز کې ولوي خالي چې زو راځې وایي کو پاتې کې نو چې بار مې تلاټو پادا بس څه پسې لاړه شي که نه په کوټه کې به بیا ناستې شیرینې زه راځه که نه الله یې خوشحاله کړه هلکان دي هلکان هغه دې راغله یعنې ګوده اماندا خو یې جنتیکه چې موږ بار ملک ته لېږي ویم بچي مبارک هم شه بس بار ملک ته هم لېږم وکل وطن میں ډیر یادیږي تکټ میں کړه لیلا چاس کې بدر زما او کنا وې کله وطن میں ډیر یادیږي تکټ میں کړه لیلا چاس کې بدر وا اختر واسطا سره یو زدینو وې تکټ میں کړه لیلا چاس کې بدر زما اختر واسطا سره یو زدینو ما موږ راتلي شو او راځه کاکا جي راځه راځه زامنو پدې راځه سرکوزیه پدې راځه که نه شله مې شرمې سړیه
ها ماشاءالله کاکا جی دا زامن دي او د خیردار مې زامن دي جي دا څه کوې دا کنه څه کوې ایا دا هغه دنیا ده که نه دې کې به کوم خواجو داجي داسې کار دې بیا که نه دا خړ او دا سپین او دا شین نه دې منځ کې به تاسو په خیر ورځئ صحیح ده یو ګلونه تاسو دا څه کوئ دا څه کار کاکا جی وته دا څه فوټبال دی نه دی دا دنیا را دا نظر زره مته وای ظالمانو په ما به قیامت راواله یاره خو خدای ته پیسې دی وروړي Pensiera que era que caí, que la queda. Au ci pe semi خو ځان سره وي. ولدا پورا ځواني مې ځکه یو پیری شي. کنده چې کله زامن مې ګوډي نیاز بندي ګوای ښا. دا پیسې ورو سره کا. اسه کاکا جی خپه کېږم په دې بچو زما خلک جوړ ټول مرتبونه تیرې کړی. دا څه کار کاکا جی دا زمای جنټ ته سبا غټه قافله روانه ده ان شاء الله او که خیر ستاره دوه بچي به مسرزه شامل ان شاء الله ان شاء الله که خیر زه ورځو سره دا یو به موږ سره دي د خو دې ټماټر ښکارې په سره خېدا ټماټر ښکارې نه او لاس په بچی دي خنداګانې مې کوي ځکه کنده تاسو ایجنټ اځه یالو جی سلام علیکم جاړي بمشينه على كان الذي يعلم دي خپالي د مکروخ کې وسمت یو بچی دی رااله د ملک ورکړو وسراته جړاګانی کې پروازګار خپل خم پیو کې الله ډیر بدرغ کاری دی جړا کې سړیا لږه په خنداګانې اوس کا خنداګانې بیبي او دا چې ګوله بزو ما خولم بل د بیا مونږ نمبر خیر دې بچی لږ دې ورکا دا خپل له غړ کوم بچی راځي ها بیبي شپږ دراره پکې ونه کاتې پوټي مې کنه خیر او هغه سیخه کی او د غیر علی غدي هر څه مې دلې چې پنجاب کې من پکې کېدی پاندو کې پروازګار خپل بیبي دا سکے بچی دې سره چې په اوچاتي کړه چې په دې ها ها واو بیبي مالې جانا راځي دا د کاټیا بچو په جاړي ورته ما ته یاد دی بیبي دا وربند له واړو چې قصد کاری دا یې ګولا دې بیبي مې ډیر خیال چاته غواړي ها او سترګې راته ټولې نه کړې یا بچی راځي خلاص شي د پکور کې چیږي دي رمضان ګولا رمضان کار کوو کنه چې بزو داس نشي او بو جس پاسي نزیا غبو کې دنه رواني پاسي نزیا انا ولې مونږه غلوټو والا جر کې بنلو نه نه هغه کې نه زیا تاسو ها یا بچی مېز کې کېنه غاړي ته کېنه دې چرته وبو ته پرېډو ها 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 اجازه ورته څومره مسافر دي راشه کنه نو زموږ د بیبي په کوی دې سلامونه وایي کوي ها ولې نه بیبي او ټول دا سلام ته مسافر ته وایي مور ورته دعاګانې کوي چې الله په ډکه منګل کور ته راوله امين کیونه شنو راځو ها چا سره جګړه ونه کړې نه کوه بیبي نه کوه وای وزګارا کلاره بچی دې راګران رضیا الله دې اسانه کړه باندې نو راځي ګل لارو کا جوړه تا څنګه بچی تا تعویذ در سره واچو د نظر تعویذ بلا کړه ما چې پلاره د نظر نه شي ما ته واچو په دې کې سړي د نظر یا ځوانه خولیه زیا چاته ما ته کنه زیا موته یارم دې خبر چې دې کې دې ته باندې یاريږي ها ها دې ته دې کنه په دې دا دې ورته بچی الله پدې مې ته نشته ما دا پدې دا ولې دې زمونږ د دې ویډیو مقصد صرف همدغه دی چې یو مسافر د کور روانېږي نو په هغه څه تېرېږي او چې کله هغه په هغه خوشو دشتو لارو باندې په باډرو او په سختو تېرېږي بیا څه حال وي د دې ویډیو
دویم قسط د بارډر را روان دی انتظار کوئ دا نیمه ویډیو وشوه او نیمه را روانه ده را روان د خالي پرز 2 بجې